مومن خان مې نوم دی جی د قمبر یم عثمان خیل. زه د پراپرټۍ کار کوم د 15 کالونه ښه په لیګل طریقه باندې سرکاري لیسنس را سره دی. داسې الحمدلله څه غلط کار څه غلط لین دین شکر الحمدلله نه کوو. په دې مارکیټ کې زموږ تپوس وکړي زموږ انکوایري دې وشي. دې حبیب سي داسې چې موږ 2500 فوټ ځمکه خرڅه کړې صرف د رجسټرۍ خبره ده او دا حبیب سي داسې چې په هغې باندې موږ نه پرېږدي. یوه میاشت شوه دی زه سهار راځم او د شپې په 1 بجه باندې زه دې ځای نه ځم. زه دیو ډېر زیات تنګ کړم جي او زما ډي آی جي صاحب ته آی جي صاحب ته ډي پي او صاحب ته زما دا درخواست دی چې زما دې تپوس وکړی شي چې دوی زموږ تپوس نه کوي او موږ وچ پوچه بې څه بې ګناه موږ تنګی په عذابه یو. دوی د مالدارو طرف ته زور کوي زموږ غریبانانو طرف ته نه کوي. نو زموږ څه د خودکشۍ نه علاوه بله لار نشته جي. بس زموږ دغه دی چې دوی زموږ تپوس وکړي بس. او چې زموږ تپوس دوی نه کوي نو د 12 بجې باندې به زه سبا د خپل بچي لا ولولم او بیا به ځان ولم. ما پرون هم خودکشي کړه خو زما نه زما ملګرو تماچه اخیستې وه په زور او هغو ما ته دغه نه کوو. ما ته یې وویل چې نه ته قلار شي موږ به هر څه به الله پاک ټیک کړي. نو نر زه ډېر تنګ شوی یم جي. بس نو دا خو د حکومت له پکار دنده تپوس وکړي دا خو د عدالت کیس دی پکار دی ما باندې 107 وشي زه عدالت ته لاړ شم ما څه جرم کړی ما له عدالت سزا راکړي. دته خو زما سره د سزا څه کار نشته که نه جي چې دی ما سهار بوځي او ماسخوتن د شپې په 1 بجه باندې مې په 12 مې راپرېږدي او نه سمني نه ما باندې پیر کېږي. په درخواست کې په کم قانون کې په درخواست کې حوالات دی او دغه دی حوالات حالو شته چې په 107 په سړي باندې وشي نو په ما باندې پیر نه کېږي دغه نه کېږي او ما یو سړی بندی لکه زه صرف د دې تپوس کول غواړم چې لکه دا به سبا زما په شان بل غریب سړی به راځي نو هغه سره به هم دا چل کېږي. بل که بارګینونه دی ټیک ته منم بارګینونه کې ډېر بدنام خلک شته خو شکر الحمدلله ډېر پکې د عزت خلک شته ډېر پکې د شعور خلک شته ډېر پکې د تپوس خلک شته. نو دله خو دا نه دي په کار که نه چې دی به په غریب سړي باندې لبې کوي او ځان به ټیک کوي. نو ما نه دی کړی چې مخې ته ما خپل لغه که نه زمونږ باقاعده صدر صاحب شته زمونږ د بارګینونو هغې صدر شته زمونږ خپل لغه شته یونین شته خو ما هلته کې مخې ته دغه نه دی کړی ځکه ښه معمولي مسله د نن به هواره شي سهار به هواره شي او هغو موږ ډېر زیات وزورلو جي. نو زه حکومت ته بس دغه درخواست کوم چې دی دې زموږ د نعماباد نه لړ کړی شي زموږ تپوس دې وکړی شي جي. بس دغه زموږ دغه دی غټه مطالبه ده جي. او که بیا هم دې باوجود حکومت څه دغه نه کوي نو په 12 بجې په بایپاس چوک کې بلاول د خپل واړه واړه بچي ولم وروستو به ځان ولم ځکه زموږ د کورونو کرایانې په موږ شاټ د بچو پیسونه شاټ او د رزق درک نه لګي روژه را روانه ده نو موږ به کو څه جي. دغه تپوس کول غواړم بس.